د تلاسیمیا ناروغۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو سره سم د یادې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی ترسره شو. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل تلاسیمیا ناروغي دوامداره درملنې ته اړتیا لري چې په نړیواله کچه هر کال تر 300,000 کسان په یاده ناروغۍ اخته نړۍ ته راځي چې په افغانستان کې هم زرګونه ماشومان په دغه ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې په تلاسیمیا اخته ناروغانو ته درمل په وړیا توګه ورکول کیږي او یو شمېر ځانګړي روغتونونه هم ورته جوړ شوي او ځینې نور د جوړېدو په حال کې دي. په نړیواله کچه هر کال نږدې 300,000 څخه زیات ماشومان د تلاسیمیا مختلفو ډولونو سره دنیا ته راځي. په افغانستان کې اوس مهال 5,372 د تلاسیمیا ناروغان ثبت شوي دي. زموږ لیدلوری دا دی چې د تلاسیمیا ناروغان نه یوازې ژوندي پاتې شي بلکې په عزت، سلامتیا او خوشحالۍ ژوند وکړي. د تلاسیمیا او هیموفیلیا ناروغانو ته وړیا دوا هم برابره شوې ده. د ولایتي روغتونونو په کچه د تشخیص اسانتیاوې برابرې شوې دي او یو شمېر ولایاتو د دې ناروغۍ لپاره مشخص مراکز جوړ کړي او ځینو کې د کار لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو له هیوادوالو وغوښتل چې د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته کسانو ته وینه ورکړي ځکه دا ډول ناروغان په دوامداره توګه وینې بدلولو ته اړتیا لري او په دې توګه یې ژوند ژغورل کیږي. د داوطلبه وینه ورکونې کمپاینونه عام شوي او زه د همدې ځای څخه او د رسنیو له لارې پر ټولو هیوادوالو غږ کوم چې وینه ورکړئ او د دې ناروغانو ژوند وژغورئ. ستاسې وینه موږ ته ارزښت لري ځکه همدا باعث دی چې زموږ د ژوند ډیوه تر دې دمه روښانه ده. دغه راز د عامه روغتیا وزارت د قدرمنې رهبرۍ چې زموږ غږ یې تر نړیوالو روغتیایي سازمانونو رسولی او د ټولو هغه هیوادوالو څخه تر دې دمه پورې موږ ته وینه راکړې او نور کومکونه یې د تلاسیمیا ناروغانو سره کړي. مننه کوو. د دې ځای څخه مې په ټولو هیوادوالو په ټولو شتمنو هیوادوالو په وزارت باندې په نړیوالو مؤسساتو باندې په خیریه بنسټونو باندې په شتمنو په کرکټ بورډ مشرانو باندې همداسې محمد نبي راشد خان باندې مې غږ دی چې راشي او دغه مریضانو لپاره سنټرونه جوړ کړي، دغه مریضانو ته خدمت وکړي. دغه مریضان ډېر کړېدلي او ضرورېدلي دي. دغه مریضانو لپاره درملو برخه کې همکاري وکړي. دغه مریضان کې ځوانانو ته پیغام دی چې راشي تاسو د وینې برخه کې همکاري وکړئ، راځئ په ګډه دې سره همکاري وکړئ. دا ډېر ضروري او کړېدلي دي. ډاکټر وحدت الکوزي د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس وویل تلاسیمیا ناروغي په نږدې خپلوانو کې د واده کولو په نتیجه یا نور عواملو له امله رامنځته کیږي. موږ به د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته د درملنې زمینې ورته برابرې کړو. تلاسیمیا یو د وینې ناروغۍ ده چې دا د وینې د حجراتو د غیر نورمال جوړښت له وجې بدبختانه وي او په جینیتیکي توګه منځته راځي چې په دې کې د وینې حجرات نظر نورمال حالت ته خام جوړیږي او هغه د دې سبب کیږي چې هغه د وینې د حجراتو چې کوم نورمال ژوند دی دغه نه مخکې تخریبیږي او د دې بچیانو درملنه دپاره به دغسې یو بستر یا سیستم جوړو چې د خپل ولایت او خپل حوزې کې عملته د خپل کور سره نږدې هغه معیاري درملنه چې ده هغه ورته ورسیږي. د روغتیا د برخې متخصصینو وویل تلاسیمیا د ټولنې د وګړو لپاره اندېښنې رامنځته کوي او د ټولنې وګړي ټول باید د دغې ناروغۍ په وړاندې مبارزه وکړي. تلاسیمیا یوه ارثي ناروغي ده چې د میندو یا پلرونو یو نیمګړی جینین له امله یې ماشومان په تلاسیمیا اخته نړۍ ته راځي. دا ډول ناروغانو په وینه کې ستونزه وي او ناروغان یې په دوامداره توګه وینه اخیستلو ته اړتیا لري.